ډنګر کسان پنځه دې ور واچوله د چاغ موږونه دې څه کړه د مست موږونه دې څه کړه چې هغه یې باندې ور واچوله چې څه کوې هغه وکړه موږ یې چا څه نه تېرېږو 2000 کسانو پاسپورټونه جوړ کړي دي در باندې نالاتې شي د هغو خلکو د سره چې د بابر دپاره یې پاسپورټ جوړ کړی موږ هغو ته هم دا وایو چې نه شابوټ چې جوړوي هغو ته هم دا وایو چې نه شابوټ باندې کله دا پاسپورټ دفتر کې بند کړه موږ نه غواړو چې موږ ته پاسپورټ را جوړ کړې موږ ته شناخته کارت نه را جوړېږي ته موږ ته پاسپورټ را جوړوې پاسپورټ به دې بندوې دا د ټلیفون تمې به دې یوه هفته بعده بندوې پر موږ باندې هېڅ کار نه کوي ساعت تمې به دې هم بندوې هېڅکله به دې تمې هم نه خلاصوې دا موږ سرکار ته د دې ټیکټ ته دا چلنج ورکوو چې وروره د پاسپورټ دفتر دې بند کړه د ټلیفون تمې دې بندې کړه چې کومه پیلو دې خلاصه کړې ده سبا باندې هغه پیلو دې نه ووینو د دې شعر د لارې دې ولس ته دا خواست کومه که د چا دا اکا زامن دي که د چا خویندې پکښې کې دي که د چا میندې پکښې کې دي په نیاز د خدای په نیاز د قرآن دا خپل خلک د دې پیلو د سپه وباسي که نه باسي کار کوه ورورسېدي بیا هېڅوک یې نه دي ذمهواره دا ولس بیا همدې ورماتوي ماتې دا بله پیران ویلي دي چې ور دغه زنانې نه دي پیلوس شاته ورکوي دا کچانه ګوته دې خرڅ کړي د دې ذمهواره ګرمسلار دي د دې ذمهواره سکرټي دي د دې ذمهواره نه یمه ځان شی راغی موږ له راسئ موږ چېرته ورځو هغې دې بایارونه کاټ کړي دي موږ هېڅکله دې بایارو بچا کې نه یو دا څنګه یې بایارونه د خدای پاک دي ونیسي وبهېږېره وبهېږې پلو بیا دې څلوېښت کاسه کړه بیا دې 14 کاسه کړه اوس بیا د خواران د ډنګر کسان پنځه دې ور واچوله د چاغ موږونه دې څه کړه د مست موږونه دې څه کړه چې هغه یې باندې ور واچوله چې څه کوې هغه وکړه موږ یې چا څه نه تېرېږو ته اوس ورته دې ګره چې امیر محمد دی ګوسلا دی پهلوان دی قایندانګلا دی شاعر شاعر شمیم الله خان دی که دا ته وایه چې زه تاو جیل ته بیایم چې یوه پیشته کې تاوان ورسوې د دې پر لته بغیره دا ولس به درځې ستا باندې به ډنډې درکوي ډنډې به در باندې د دې ولس په دې خلکو سر ولاړ دی د دې ولس باندې خوا د دې ولس په دې لغړیانو خوا بدېږي دا ګرده چې ناشتاګر د لغړیان دي موږ صرف پرې د دې لپاره د هغې پر لیسټېټ باندې درېږو چې شعور په چا کې راولو دا ګرد د لغړیان دي د 500 د بچیانو د روزګار دپاره راوتلي دي موږ چې پاسپورټ نه غواړو د مور پاسپورټ چې درسره یوسه په ژوند کې درسره واچوه موږ د پاسپورټ شوقیان نه یو موږ ته د خپلو 1000 روپو د 2000 روپو روزګار په لاس راکړه چې موږ خپل روزګار وکړو لیکن دا ستا بدماشي دې نه منو ملګري وایي شتې سختې خبرې مه کوئ شتې لاجې سختې دي که څنګه په خدای که مو لاس پر ژدې اوان درته په ژړه کوي بیا به دې د مور تار یې یا به دې دروازه یې دا ګرده خلک هلته باندې ځو لیکن موږ ځان نه کمزوري کړو پانسۍ دې راکړې خو د خپله خبره مې د چا پلار ولا کوالو د چا مذهب ولا کوالو که موږ د دې ولس وویل شتې چوپ شئ موږ د دې ولس په خوله باندې چوپ یو د دې ولس موږ ته وویل چې دوی نارې وایي موږ نارې وو د دې ولس پر کلا ورسي موږ پر کلا ورځو د خدای پاک دی د دې خلکو دا وایم چې ته راسه زما ګرده لغړیان د دې هغوی په جیلان کې ناست دی یخ ولیدې در په در دی ټکور دی د چا دپاره ټکور دی د کار د خپل ځان لپاره ټکور دی د کار د غوسلا دپاره ټکور دی د کار د صدر صاحب دپاره ټکور دی د کار د کاندالله دپاره ټکور دی دا خو د دې ولس دپاره ټکور دی د دې وطن غم
ما اخیستي دي خو موږ ته به حالات په اساس وکړي پخوا به موږ ډوډۍ شلولې یا به شل کیلو ډبه غوړي وړله نو دا شي دا شین و زموږ ته به یې ونیولې شیز یعنې خان اکا دې خدای وبخښي موږ به هغه له خان اکا له بتخوان له ورلو خان اکا زموږ ډېرې به ولیدې مالوې کرنه له ټلیفون وکړي شله ما بچیان ولې زیرې موږ ته به په خشمه رابې وستو په مټه بایپور کې خلک څلور بایپور وو په بایپور کې به موږ فاروق وو دا پرته چې به ورسولو هغه به ور بچیانو راپورته سي د وټ په سر به یې موږ کښېنولو شېله به یې ورننه کړو برېک به یې ووایي موږ د ډاډ ته لاندې راشوه کړو وکرنر ته به ویله و دا ستا د ماینې به یې ګران ته څپه وکړه ورکړه دا ډوډۍ زموږ شهید جهانګیر خان اکا حاجي حبیب اکا مسعود امیر اکا پاشا خان دا ګرد زموږ سره د دې ولس سره اوس هم ملګري دي مخکې ملګري وله یو خبره زه بل کومه چې دا خلک وایي دا له غیډانو ته یې پیسې را روان دي و بې شرفه و بې ننګه ټول غیرتمن سره دا ولس له راسه پیسې راوړه تا او ما ته پیسې یو لس لکه شل لکه موږ ته ټولې شوي دا دېرش